اف جی پلس چینل لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر ښه راغلاست د ساعت مهم خبرو ته. بلوچستان کې د پاکستان پوځ چورلکه له درکه شوي د کوټې کور کمانډر په ګډون مهم کسان پکې سپاره وو. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر تایید کړي چې بلوچستان کې د پوځ یوه چورلکه چې مهم پوځیان پکې سپاره وو لا درکه شوې ده. د پاکستان پوځ وایي په دغه چورلکه کې د 12 قلو اردو قماندان په ګډون 6 تنه سپاره وو چې اوس یې د پلټنې عملیات روان دي. ویل کېږي د کوټې کور کمانډر بلوچستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې له چارو کتنه کوله چې کراچۍ ته د بیرته ستنېدو پر مهال له درکه شوه. د بلوچستان ایالات په ګڼو سیمو کې د تیرو څو ورځو بارانونو او ورپسې د سیلابونو له کبله لږ تر لږه 136 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر ټپیان دي. د ایالتي چارواکو په وینا یوازې په تیرو 40 ساعتونو کې 9 کسان وژل شوي او ترڅنګ یې خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي. د بلوچستان عالی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو له چارواکو او پولیسو غوښتي چې د ژغورنې عملیاتو کې پوره مرسته وکړي. د بلوچستان د پولیسو مشر پرویز عمراني ویلي د پولیسو ټیمونه د چورلکې د موندلو هڅې کوي، خو وایي چورلکه په غرنۍ سیمه کې را درکه شوي چې د لټون بهیر یې له ستونزو سره مخ کړی دی. عمراني وایي له تیرو 15 ساعتونو راهیسې د پولیسو او پوځ لخوا د ژغورنې ګډ عملیات روان دي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف پر ټویټر پاڼه د پوځي چورلکې د رادرک کېدو له امله خواشیني څرګنده کړې ده. دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.